بسم الله الرحمن الرحيم. چونکه د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د مبارک سیرت ورځ د دې پر خبره رسیدلی و چې اخنس درې سو خپل کسان د میدان د جنگ نه واپس کړه او ابو جهل علیه اللعنت میدان لراغي. بني زهره او بزګه د اخنس ډیره شکریا ادا کوله چې تاسو موږ سره ډیر اوچت احسان کړو چې بچ دی. رسول الله خپل ملګری راجمع کړو وی ویل چې زموږ خو اراده د قافله و لیکن خبره په جنگ باندې بدل شو. کشرانو ملګرو دا مشوره ورکړه چې زو جنگ نه کوو، لیکن ابو بکر رضی الله عنه خبره وکړه، عمر شه وکړه، مقداد شه وکړه او سعد شه وکړه. د الله نبی ویل چې سیرو یو حرکت کوي او بل خوشاله شي، بل کوم زیونه چې دوی به کې وجلېږي هغه وسماله الله خدای چې بده قضیه کې ابو جهل مرداري کې دل ترابل او دل ترابل منځ کې نبی کریم علیه الصلاه والسلام دی باندې چې سره مخامخ شو سره د ملګرو سم مذاکرات پر مابین کې وشو چې رسول الله ملګرو د ته پوښتنه چې د قریش فوج کم ځای کې دی، یو معلومات نشته. دین اور سبه رسول الله باندې غفار باندې ورته ردو یو دوه قومونو سره ملاقات وشو، دینه مخ واړو بنو النار او بنو حراق. به رسول الله خپل ملګری برابر کړو ماخام دو ابو بکر سره لاړو رسول دشمن تعقیب کی یو شیخ العرب سره ملاقات وشو. دا شکل بیره د شپې زبیر صاحب علي صاحب سعد صاحب دی ولېګل هغه یو دوه قیدین درې ونیول. دین اور سره رسول الله ملګرو تشکیل وکي خباب بن المنذر به دغه تشکیل برابر کې چې یو کوی له بزان ورسو د نور ټول وچ کو ترڅو چې دشمنان زمو خپل راځي نو ایسه دا بغیر شي. د رسول الله لپاره عریش جوړ کې شته ابلیس وسوسه دې ملګرو نه واچول اسمه الله بارونه وکړه او اسود یا ابو الاسود ابن عبد الاسد حمزه رضی الله عنه چې شو غي وجلو دغه نه به ورسه عتبه او شیبه ولیده. حمزه رضی الله علی سی ابو عبیده بن الحارث د دې مقابله را لو بین ابو جهل تعرض راغی سور لس مجاهدین شهیدان شو. جبريل د بیرال رسول الله صلی الله علیه وسلم تقریبا زر مجاهدین فوجین راوست. په دې منځ کې یو خبره دا شو چې نن ورسره تعلق لري. رسول الله چې کله میدان د جنگ راتلو نو حرۃ الوبره د یوزیو دې ځل چې کله راور شي دنیا یو قوي فالوان چې په عربو کې ډېر لوی فالوان دا په دې ځکه ولاړو. صحابه په خپل ځل کې خوشاله شوې ویل کدا ملګری کدا کافر زموږ سره بلې سب کې ودرېد نو به موږ په ابو جهل باندې غالب شو. د الله نبی له ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې جنگ کې برخه اخلم زم به ایمان دراوړې ویني به فرج وافش. دویم ځل به طلب کې وېز سره په دې جنگ کې برخه اخلم او زم د الله نبی دې طلب کو چې ایمان دراوړې کنه ویني فرج وافش. دریم کړه چې کله مخامخ شنه ورته وي چې ایمان دراوړې کنه او ایمان مراوړې ده اشهد الله اله الا الله وان محمد عبده ورسوله. محمد الله بندري عليه السلام او حقدار د بندګۍ رب العالمین دی وی راځه. د نبی کریم علیه الصلاه والسلام په وفاسوالي کې اشاره ودیله سره دینه چې رسول الله سخت ضرورت لري نه اخلي د ملګرو تربيت معنا چې کافر انسان مسلمانانو سره په جنگ کې شریکيږي د دشمن په مقابل کې کېدی شي او کله بعض علماء ویني چې د څو کې دي چې پاتې شرطونه باندې غدا چې د جنگ جلب د بر مجاهدینو سره یو د کافر انسان د قوی رأی یو په هغه به اعتماد یو دا عبد الله بن ورقت نه پیدا خسوا په اوحد کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د يهودونو اصله واخصه دشمن مقابله لپاره دیتونه او قرضونه. دویم ته دا خبره معلومه شو چې انسان څنګه د نوی ایمان والا ولني چې په اسلام کې را داخل شونه بس دغه ایمان د الله په نسبت قبول دی میدان د جنگ له بیول پکار دی سره تربیت نه. ذکر رسول الله په جنگ هم کو د ملګرو تربیت بم کو سفر بم او د ملګرو تربیت بم. عمر رضی الله په عمان کې شکل دغه غلبه او فتح رااله نو هغه کسانو ایمان راوړ متصل سبب دفترو کې داخل کړل. ځکه ایمان او اسلام سره داخل شونه بس خبره جوړه شو. د دین ورسره دوه مسله به دا شو حذیفه ابن یمان او داغه بلار حسین سواد سره دا دوړه د مکینه را روان شو ویل چې محمد رسول الله په تایید کې مو ودرېګو رازوبه را روان ولیکن ګرځنه نو دا ټول لاره ابو جهل باندې کړي وي ځکه پویږي چې اوس په دې ځای کې زمونږ جنگ کیږي نو سرحدات ټینګ ساتلی ودوي چې نه د دوی نه څوک بار لړ شي او نور د بار نه کومک راشي. او دشمن د اسلام کې دا عادت دی
چې هغه کله به یوځای باندې برید کوي او عملیات کوي نو دغه نه مخکې ټول سوچ کوي چې لکه داخله په کوم طرف راځي او په کوم طرف نه راځي اختصار کوم ځای نه جوړیږي او کوم ځای نه جوړیږي څوک تعلق کې دی او څوک نه دی هغه ټول خالصله کې دی غوي درک او مدرک معلوم کې دغه نه ورسې به اقدام وکړي د دنیا په امور خو به پويږي نه بجل ورته ویل حذیفه ابن یمان له چرته رواني او د پلار ویل مدینه له وی رسول الله تعالی له منځ وینا او رشم دی مدینه راتل ځکه الله د الله نبی یو قسم ته توریه وکړه او الحرب خدعه جنگ دوکره بده کې تکتیک نه کار اخلي کړه په یو ترتیب کله بل د څه دروغ به جایز دي چې انساني وي لو چې دا واخصو به تاسو به رسول الله بدایت کې ودرېږي نه وینا ورشته نه وي او وی ګوره کبه سیران شو غیر شنو به سزا در کې دي شي کنه بالکل صحیح ده خوش کړه وځي کله چې رسول الله خو حذیفه ابن یمان او دغه پلار ورغلی مو خو یا رسول الله د کافر سره د څه لوز وکي چې دې خلکو سره بری جنگ کې برخه نه خلو څنګه تعرض الله شو ګلانو شو الله نبی ویل نه بځي وېزګه دا کافرین دي لیکن تاسو سره لوز کړی دی دې بارے کې څنګه الله پوښتنه کوي نو لوز به ادمات نشي پیغمبر علیه الصلاه والسلام سخت ضرورت لري دوا اسونه دی واته توري دی درې سو دلس مجاهدین دي چې باندې تقریبا 2 شپږه په تعداد باندې مهاجر دي یو شپه د پاندازه باندې اوسین دي یو سل اوی خزرجین دي یو ماشوم لم سړي ضرورت لري په میدان د جنگ کې نو به دي کسان له ولی رسول الله دا خبره وکړه چې نه بځي زموږ تربیته وکړي چې ګور الله زم کله وکي په دې باندې به وفا کوي پابندي زموږ الله دې باندې ته پوښت کوي نتیجه ته دارو وتلا کستا سره کافر شرط د شلوس کړو چې بالکل په ټول عمر کې جهاد کې به برخه نه اخلو بالکل د مسلمانانو تایید بنه کوي به د غیر اعتبار نشته لیکن چې وخت د پر شرط بند را بند کړی د ملګرو تربیت به پدیره چې د کافر سره سره په لوز باندې وفا کوي نو د مؤمن سره خو به په طریقې اولا دا اوس بیره خبره ده چې موږ تاسو ځان له مسلمانانو یو سودام چې سره کړي به تور مثال شل لګو باقي کې ولزر یا 50 سوم له زی تر کې عیسی ول لوزمات ته قران له او تا دا کارو کې تاغه وکي د زموږ د ایمان ضعف دی دلیل پیدا دی معاویه رضی الله هغه د ایتالیا ول انګریزانو سره وخت دزبندي کړي و کله چې هغه وخت پوره کېدونه د خپل مجاهدین بالکل ورسره سرحد دی خو له ملګرو ویری قومندانانو دا چې کله صبر دزبندي ختم شوه متصل بده باندې حمله کوي نسبه عبد الله ابن عباس بن ابي بن صحابي هغه ورته یا معاویه دا خو دوکره رسول الله موږ دې کار نه منع کړی موږ دې شي تیار نه یو دشمن هم دې چې کله دزبندي ماته شون به بیرغي اعلان او شرنج ورکړي چې ماته مقابله و بدقه ډګر باندې راځه بیرته معاویه صاحب خپل مجاهدین له ورسره کړه دریمه مسله به دا وشو چې رسول الله دعاګانې وختلې الله زما ملګری کامیاب کو دا ضعفا مجاهدین دې کومک ته وکړه ابو جهل هم دعاګانې وختي قران کې الله نه خلق کړی هغه داغه دعا مسله یو دعا ابو جهل دا وختله وی ویل یا الله څوک چې سره رحمت کوي هغه برباد کا دویم څوک چې موږ د علاقې نه نوې خبر راوړي هغه ته برباد کو دریم چې په دې ډول جماعتونو کې کم جماعت ته ډېر محترم او محبوب ایسا کامیاب کا الله ورته د عقیده باندې رد وکړي اېدا په دعا رسول الله دعاګانې وخت الله چې دا ولک مجاهدین دي او کمزوري مجاهدین د اهل توحید کړه دوی کومک دي چرته ونه کې نو به شرط مستبندګي سوګونی او به رسول الله دعا څلورمه مسله دا وشو چې ابو جهل خپل استخبارات ولېګل عمر ابن وهب په نامه باندې وسړیو ویتل ارشد محمد رسول الله د بوجین وګوره مجاهدین وګوره چې دا په څومره تعداد کې دي څومره اندازه کې چې عمر او تسام برابر اې دې وجه نسمه شاو مشران دا وی کې شرطه دشمن دې ارکم تینو قوي مسله برابرای هغه چې کله لاړو داخله کې معلوم کړو د شي معلومه کړه تقریبا 300 مجاهدین دي ډیرو خیر سړی مو دا وی اسنه چې رسول الله 300 موږ له خودلی نور په دې کم د اشاره چې د غری کړي نه کې جنگ جوړ شي نو بیا باغوي میدان لرو وځي سو موږ تاسو نشکی شخوا کسان د علاقه ټولې وکړي هیڅوک په نظر ورنه نو د معلومه کړه چې د 300 ډیر له شخوا مجاهدین دی اورال ابو جهل ویلي وې دا 300 کسان دي وې شخوا دی وکړه وې او وې څه بدرک معلوماتونه شو نه خو ورته یو خبره واوره هغه وسو د عمر ابن وهب ورته ویلي وې قسم په الله د مجاهدینو د اوکان شما کله کته د مدینې نه مرګ په شاره وړو وې دا څه مطلب ابو جهل ورته زه کوی نه شوم وې دا کسان کم دي او قانون دره چې کله کم کسان په یوځای کې گیر راشي تر څو پورې ځان وشلنی ګور دغه ځنه وځینانو چې ځان وسړې وښنه بیا ختم نه پریږي او که په من کې 300 کسان وښنه ګور دم څنګه لپاره تاوان دي او دا حقیقت دی چې کله زموږ مجاهدین په یوځای کې غیر راغله او پوښتنه موږ د وته مسله نه برابرېږي نه ځان ټوټه کې ختم به پریدي نه
دا خبره ابو جهل وکړه موږ له بګی دا نتیجه معلومه شو چې کله کم مجاهدین په یوځای کې غیر راغله اشنه چې ګوره تسلیمي ورکه اش دنیا به خراب شي او آخرت به خراب شي بل بریدي دشمن شرطه زوړندې دي او هغه چې نه دشمن ډیر ایریږي چې هغه کم کسانی خو هغه د مرګ اخسته او مرګ پسې ګرځي دا معلومه کې چې په یوځای کې بزرها او قواوی ورته هر قسمه امکانات او چې پک کسان ورته مخامخ شول یو کسان مخامخ شول هغه د څه فیصله وکړي چې موږ مرګ او دې نه به وتل نشته به دې کسانو زور ګوره دې مسله زور ګوره د امکانات ولا زور ګوره چې دوی چې کم زیاده وشي دا خبره ورته وکړه چې دا مسله وشو رسول الله خپل ملګری برابر کړ تشکیل جوړ شو کسان برابر ول یو صحابي چې هغه د سواد ابن عجب نامه باندې امیدو هغه په دې سب کې د خپل سینې سره بارش سره و نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره غشو په دې سینې کې چې بوکس دي شو ول ورته شو ورسته شه قطار برابر کا شکل اول نو هغه یا رسول الله زه خو ډیر درمن کړم زدي والم او زه سره قصاص اخلم د الله نبی ورته بالکل سي راځه وې زبدن قصاص اخلم خو په دې شرط باندې جسمه قمیص نو سم لوبغاړي و صحابه د خلکو چې هغه مرګ څخه ګرځیدل لکه پهلوانان چې میدان لري ارچه ورته برابر کړی و وېزما قمیص نو رسول الله ورته خپل قمیص بار کې وراش شکل پیغمبر علیه السلام د صحابه له غاړه خلاص کړو هغه ته غاړه تاو کړه او ایسته په دې سینه باندې خپل نو خوشی کی نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته ویل ما یا سواد دا ولی ورسولګونه او خلاړ ورته ویل چې رسول الله اخري لمحات دي او زمون یقین دي چې زمون مجاهدین ملګری کم دي مونږ شهیدان کیګو یا به زخمین کیګو یا به شیرین کیګو خو زما ارمان داو چې په دې اخر وخت کې زما بدن د محمد رسول الله د بدن سره ټچ د دې نه مال لذت او خوان معلوم شو د دې وجه نه زستانه انتقام ناخلم خو لیکن دغه ارمان دي ځکه دا مجاهدین چې پویګ نور من ګیریګو او د یو بل نظم د جدایي مسله راځي او قیامت کې به ملاقات کې دا ډېر یو بل څه خپم شي پریشان هم شي ظاهري رسول الله وبل صحابین دغه شواله به تشي کې وسید رضی الله په وبل ځای کې هغه ورته ویل یا رسول الله زه خو دی ولم سنه قصاص اخلم راځه وې به کوم ځای والے به تشي والے ما غوي راځي قصاص والا رسول الله تشه ورخاره کې نشته هغه خپل کې محبت د وجنه رسول الله چې کله مرزه مفات کې په دې منبر باندې کینو سو ویل چې ګوره چا ما سره کوم قصاص ګوره اسمانه بدلا ولې اصل چې باقي دنیا کې بیان شم درکوي او دا سره مال ډېر محترمي په دې ما واقع کې اوسو په دې موږ معلومي شو یو دا چې د محمد رسول الله د خپل ملګرو سره څومره مینا و او د رسول الله د ملګرو د رسول الله سره څومره مینا و په میدان د جنگ کې دوی یو بل نظریږي او فداین کېږي دویم ته دا خبره معلومه شو چې رسول الله ملګری څومره بهادر خلک دي په دې وخت کې چې ملګری کم امکانات کم خلک یریږي چې الله وځي وځي وځو تختما او دوی بالکل او شله خراب نه ده نه مرعوب کیږي او نه متاثر کیږي او نه شرط قرباني را پرځ دریم ته دا خبره معلومه شو چې د سي قربانیان چې هغه د خپل قومندان سره او امیر سره دومره مینه او جذبه لري نو څم خیال له د دشمن سره چې کله مخامخ شي کوم گزار وکړي څلورم ته دا خبره معلومه شو چې ګوره رسول الله امیر المؤمنین دی لیکن د قصاص مسله چې کله برابرۍ خپل ځان مخامخ کوي په یو ځای کې قومندان دی او دغه نه ساو شو د شي بنو چې لکه قومندان سویم زه پلانې سویم چې غلطي درنه وشو نو مجاهدین لزان تسلیم کا وای چې زمانه غلطي شوی ده رسول الله ګور خپل ځان پیش کړي پنځم ته دا خبره معلومه شو چې د باج ملګرو اندامونه لکه سینا څه مطلب الخه تشي یا سر یا تندې چې خپل کې سمانعت بني دلیل پیداري محمد رسول الله د عثمان ابن مزون تندې خپل کې ابو بکر رضی الله عنه رسول الله تندې خپل کې عائشہ بشي واغې د رسول الله د اثر مبارک خپل کړو او عبد الله ابن عمر هغه رسول الله د لاسونه خپل کړو مشه کړو ابو عبیده بن جراح چې د مجاهدینو قومندان وي بده شي کیفیت به راغی چې دا پړګي ګډ ور تړلې او لکه قصاب وې دا پښکو چې تیرې زنګیدره د عمر ابن الخطاب خو راغی لاسونه مبارک ورته خپل کړو ته شه دا خپل کېږي د چاله څنګه چې اوسید رضی الله عنه خپل کړو خلاصونه کې درې شرطونه علماء ذکر کړي یو دا چې انحناب بکینی معنا سره کته کول دویم عادت مستمره به دې سړی نه جوړي چې هر وخت دا خپل کېږي لکه حجر اسود او دریم دا چې مصافحه به سړی پرې نه دي په کولول دا جایز کې ناروا مچ کول دا باز انسان د خلکو په کول پریوزي حدیث مشکات کې مرجو مشم کې چې وفد راغلی رسول الله د په کول کړی وي یو قول علماء دا ذکر کړی دی چې هغه عمل د کفارو نو هغه اعتبار شته نه دویم کدا جایز هم شپدي شرط باندې چې سړی په کې انحناء ونه کې معنا سر کته نه کې او تبان چې شک په کولې سړی کته کېږي دریم به بدیر روایت کې وسنانه د ام ابان او اهل علم فرمایي چې هغه مجهوله ده نو لہذا الله سنه خپلول جایز او په خپلول ناروا بلته دا خبره معلومه شو چې انسان میدان د جنگ لږه اسلحه وړي خو ورته ځان سره په دعا میوځي کوي
یوازې په عمل هم کار نه کیږي یوازې په دعا بل مسله کې دا وشو چې کله میدان د جنگ مخامخ شول ابو جهل او رسول الله قواوي نو د حارث ابن هشام په لاس کې د شیطان لاس او سراقه ابن مالک په شکل باندې یو بل رسول الله سور کړو خو کله چې جبرئیل علیه السلام په اسبانه سورو د میدان لره داخل شو نو ابلیس ورو د لاس خوشي او دا د بنو بکر د قومندان په صفت باندې راغلی و ابو جهل دا ویل چې د رسول الله د کده منځ کې مونږ ګیر شو شاخ داخله په مونږ تعرض ونه کې په منځ کې مګیر نه کی لکه د دوا پلونو د جنت په مابین کې براګیر شنو ماتره مات بش ابلیس راغی وی ویل چې زره بنو بکر قومندان موږ بالکل ساو سره ما جوړه ده د عربو مخکې سره دښمنی و په دې طریقه باندې چې دغه یو کس وجلو به یو قریشي په هغه قبانه تلو ځوانو هغه غوي وجلو قریش به په عملیات وکړي دغه یو ځواني وجلو دغه سره راړو په بیت الله کې ایست زوړن نه ابلیس ته خاطر جمع وشي زستا شمالګریم لا سو خوش کینو حارث ابن هشام ورته چرته روانه وي ان ارى ما لا ترون زعق سوینم تاسو نه ویني ان اخاف الله زد الله نه یریګم تبعی رواده ویلاس لټه کور کې چې په دریاب باندې اور ودانګل اې دینه معلومه شو چې کله کله شیطان انسان له انسان په صفات راتلیش لکه رسول الله فرمای قیامت نږدې به خلک پیدا شي د ځانه باندې نوې خبرې کوي نو خلک به دي شي وي چې راغه مولوی سي موږ په شکل پیژنو خو په نوم نه پیژنو او حالانکه رسول الله فرمای دا شیطان دی دویمه شیخ عبد القادر جیلانی به ځکه مونږ کولو یو کوټه کې ابلیس دومره رڼا راوړل چې دا ټوله کوټه رسي منوره کړه ورته ویل زست عربي متنور اخر انتها رسیدلې بندګۍ له ضرورت نشته هغه ته زما رب نه ته دښمنی ابلیس رب العالمین مال دې ویل چې ته رب العالمین بندګۍ کوه تر مرګ پورې دا څه خبره ده چې رسول الله دې بندګۍ کوي زه نه کوم ته شیطان وي ګوره په خپل علم سمانه ته بچ شوی هغه زه پر خپل علم سانه بچ شوی نه زه د الله په فضل باندې سانه بچ شم ځکه په دې کې دوکا کول چې ګوره ته عالم یو تدا یو تدا د عالم به عالم شیطانی بل مسله کې دا شو چې کله میدان د جنگ لتلن رسول الله دلته ملګرو له ترغیب ورګه ترغیب دا معنا توجه سړی باید څنګه لزان سره د شو عالم مجاهد بوجي چې څنګه سره عملیات شروع کیږي او تعرض او بریده د دین نیمه ګنټه مخکې د مجاهدون لا د قرآن او سنت بیان شي چې جنت تشکری وشي را جذبه کی شي وی ویل قوموا الى الجنه اے خلکو هغه جنت له اوچت شي چې هغه پلنواله دومره دی لکه د اسمکو اسمانونو په اندازه د شي میوي لري او د شي حوري پکې دی او دا څلور چې بدونه چې بچا کې پیدا شو دا شهید شه دا بډارک جنت لشي یو صفت پکې دا صابرن چې دا صبرناکي دویم صفت رسول الله فرمای محتسبا فدینیت بدا جنگي چې الله مال اجر راکړي دریم صفت پکې دا چې مقبلا مخامخ به جنگي ورسته برازینا څلورم غیر مدبر یو صحابي و عمر ابن حمام هغه په دې کې ناس ویل بخن واه رسول الله ورته ویل ما ځا قلت بخن ولې دا خبره وکړه وی قسم په الله چې د جنت لري اسما ډیر امید پیدا کیږي زو وردانګ اې د سره تو شدانو په دې کې څوک جوړي وی غیر واقع سي ایستي وګرځولې چې دا درې څلور کجوري خورما خورم په دې باندې ډیر وخت لګيږي بس دا تر پرې شو په دشمن وساملې جنگ شروع کړو ایسه شي یو بل صحابي هغه په دې کې عوف ابن عمرو بن الحارث پیغمبر علیه السلام له یا رسول الله سنن رب العالمین خندوما الله رب العزت خپل بندگانو له خاند شپږ زینو کې یو په هغه ځکه چې سړی اول سپلمنډ راغلی الله خان کم چې داغه د شان مناسبه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې دا رب العالمین صفات دی داغه د شان به موږ برابر منو دویم چې کله انسان ډیر ملګری په لار روان یو سړی سوال وکړي چې د الله په نامه سره کوي هیڅ څه شاور نه کوي یو ملګری ځان باندې کې شعر والی ورته وار کې چې دا الله لپاره والا دریم چې کله سړی سوالې باندې کینو به تبسم کوي لکه دا سوالې په آداب کې برش څلورم زنانه ودی خاون په وب شبنم کې چې تاجود له اوچته شواغه په غوسه وکي پنځم سړی ودره خزور باندې وب شبنم او شپږم چې ټول قوم غلې ناس قیام نه کړي او مجاهدین قیام وکي د دشمن په خلاف باندې دي مجاهدون الله خان یا دا منه چې ما سره اسلحه نشته په خالد رب العالمین سره جنگي کوم وې دي مجاهد الله خان دی دا صغره ور سره وا صحابه کې وې دي او غرزول او خالص خالد چې دشمنان له ورمنډه کړو دشمنان یې موجل خپل ځان په شهید اې دوی قوي یقینو علي رضی الله فرمایي رب العالمین دا پرده لري کې مال را مخامخ شي اسباب ایمان کې به زیاتواله رانه شي څه مطلب لکه څنګه چې اوس په الله باندې ایمان دې د قشم غیږه کې په ایمان دې دومره قوي ایمان یقین په دې راځي چې سړی د توحید عقیده د قشان د الله په مخلوقاتو کې سوچ کوي د یقین والا سره کینی د الله نه دعاګانې غواړي الله عالم غني او د شي عقیده لري که زه هر عمل وکم الله مال بدل راکړي اخره مسله دا وشوه سب بندي شو وشوه عبد الرحمن ابن عوف کیسه کوي اسما په دغه کې دوه مجاهدین ودرې د یو معاذ ابن عمرو ابن الجموح او په دې بل طرف باندې یو معاویه ابن عفراء دا دوه رونه دي چې په مور کې شریک دي خو لیکن پلار کې جدا دي وزله خپاشم
وېزړه کې میدان چې په دې طرف باندې یو قوي ملګری اسما ولاړ په دې طرف څخه دا خو جنگ دی جنگ کې څه حالات راځي چې اسما کومه کوله کړې وي دوه کشران دي و مال ویل دا یو وګرا نږدې کې چترا کاکا ابو جهل شرط لري پیژنې و ما یې څه کوي محمد رسول الله د کنځلې کړې دي دا ډېر پای سره نه وژنم څنګه غیرتین و وې دې بل مشه خلره وګدا کړه مال کاکا ابو جهل پیژنې ما ورته ولې څه کوي رسول الله کنځلې کړې دي و ابو جهل سره زر کسانو خبرې زر کسانو کې ځان له خصوصي یو ګروپ او ګارد ساتلو د په دې منځ کې ولاړو وېګر چې پیر دا مصالح او یغو د خپل نيزي او توري د شکل کې نیولې وي تا به دا ګمان کو کل غابه لکه یوونه چې هغه ډیر خاخونه لري او دا حیوان پاغه کې خلنی شو وردن نه کولې ورتل التګرانو و ما وې دغه سړی ګوري وی چې آو په دې ځان کې لکثر وړاندېواله او سوال راغی خو دې یو به ورودانګل دي معاص وې په دې خپل باندې چې اوالو دا پېتی دومره لري خطا کړو د شټکه وکي لکه د خرما اډو کې د کجوري اډو کې چې هغه کله په کور باندې راشي ټکور نو بس اېده په دې خوا کې اکرم رسول الله ولاړو دا ابو جهل بشول ایمان نور وړ خو په دې صحابي گزار وکي صحابي په خپل فرمایي چې په دې لاس یو نه د لاس می زنګیدو خو اخر می راواق سو شاله می غرزو دې وی کرامات نیمه ورځ جنگ کړي دي نیمه ورځ او دا به دغه نه خشویم دی رب العالمین به دا عثمان رضی الله په وخت کې شهید کی مړ کی وفات شو نور باندې به وشیر الله نه په دیونه او نه په بل مسله جنگیدو به اخر دې لاس تنگ شو مخفم ور باندې کې کوي ایسه غیر ځان نو غرزو دا بل نور میراغه چې سړی ول خوراوي غرزو وې چې کله روح غرزو عبد الله ابن مسعود په سراغه نو ایسا ابو جهل په سینه باندې کې نسو ورته وی چې اې د الله دشمنه الله و شرمول کوي نه شرمولې وېدانو څه خبر ده چې الله و شرمول کوي نه شرمول مخ عمر دې په مرضی یا مخ کې مړه یا ورسته مړ یا وسمړ دومره زديو دوی مرته وی ویل ابو جهل وې په دې سینه باندې تناسي ځکه اسما په سینه باندې څوک نه شو خو اسما غو نه چرته څوک کم قوي قسم وشلې یعنی تاسو بل هیڅ نه دی وجلم دا سم وجلم یا دا من تاسو ما غو قومندان چرته وجلې درېمه خبره ورته دا وکړه ابن مسعود د جنگ توله په کوم خوروانه ده دومره عینه دي کافرو ګوره مړ کیږي وجلې کیږي خدا په دې وخت کې مې خپل فوجانو غم وړي ودار جنگ توله کوم خلاړه موږ وګټل که تاسو وګټل هغه اې الله دشمنه د جنگ توله په دې لاړه چې محمد رسول الله الله غالب کې سره د ملګرو تاسو سره د ملګرو الله ذلیل کړي به ویلي وی ارمان چې زړه زمیدار کړي بچي وجلې نه وي چې قومي سړي وجلې محمد صلی الله علیه وسلم زو وجلې ودا ډېر کوي او عثمان سره غټ سره غوڅ کوي چې په ټولو سرونو کې معلومیږي چې داري وی چاړې په سر اواغ سوي چې ذبح کې اعلان کی دلیل به چې د غټ کافر ذبح کول ولا له سنت د صحابه دي لکه عبد الله ابن مسعود چې دا کار وکي پیغمبر علیه الصلاه والسلام له غضب ملګری رااله وی یا رسول الله ابو جهل من قتل کی ویراوړي توري چې توري وکته بالکل دی توري وکته دی بل وکته وي تام وشله او دم وشله ابن مسعود ورته رسول الله ماته سر غوڅ کی وی کومه ورازه شوی ګورو چې کله وکته ودا پر خلکو کې پروت وی ویلي خدای ابو جهل او تشکیل مخکې ور کړو ملګرو له دې ویلي ویات ساتي دا سراقه ابن مالک ودار محمد ملګری ومنګه تر دې جره اوس نور داو تکتیدو دروغ ویلي شیطان هغه دویم عتبه او شیبه ولی دا چې مخکې مړ شو دوی د جنگ مخکې عملیات وکړنو څنګه دا لاړه حجرت برباد کړ دریم یو کس وګوره تاسو کې پاغوي کې یو کس نه وژني هغه د یو کسان چې ورته لاله کې یو کس به څو کسان وژني د محمد ملګری د وکانو پورې وټړي مکیله به راکاګو چې خلکو له معلومه چې جسم مقابله څنګه نشي کولای دومره بدمعاش سړی مو رسول الله چې کړه دا ول چې په ډګر کې پروت وی ویل الحمدلله ټول صفاتونه د کمال هغه الله له صدقه وعده شواده رښتیا کړه د شي نه ویلي د خپل موټو په طاقت د خپل موټو په مسله دا کار کوي الحمدلله به ونصر عبده د خپل بنده کومه کې وکي او دشمنی ذلیل کې او دا فرعون دا د دې امت فرعون چمانه لکه څنګه چې رسول الله د موسی عليه السلام غونډه شو ابو جهل د فرعون غونډه شو صحابه بنی اسرائیل غونډه شو او د فرعون قبطین دا د شو لکه ابو جهل پوجینا خو رب العالمین هغه برباد کړه د موسی عليه السلام په وخت کې او زمون په وخت کې د رب العالمین برباد کړ نو په دې واقع کې اوس فائدې او مسائل فاتح شونه ان شاء الله کچر د ژوندیو نبی برابر چا سمې پرز باندې دي نتیجه مې اعلان شي او څو واقعات په منځ کې نور امراله هغه ان شاء الله به بیان کړی شي رب العالمین د محمد رسول الله تابعداري موږ تاسو له نصیب کې الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين